بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته ایډا فوټوشاپ. ګرانو کتونکو، دا زموږ د ایډا فوټوشاپ 5 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ وایو د برش ټول په هکله. برش ټول موږ سره دلته کې په دې ټولز کې داسې تقریبا 7 نمبر 8 نمبر کې پروت دی. دغلته د دې په ذریعه موږ یو ځای ته رنګ ورکو. مثلا زه راځم دلته کې کلر انتخابوم. یاد ساتئ برش ټول په دې فارګراوند کلر باندې کار کوي. فارګراوند کلر کې چې ستا کوم کلر انتخاب وي، مثلا زه راځم دلته مې سور رنګ انتخاب کړ، نو اوس برش ټول زه انتخابوم، دلته کلیک کوم، ګورئ دا سور رنګ دلته کې ماته کار یې وکړ. نو زه چې ډایرکټ کار په دې باندې کوم نو دا زموږ په دې بیکګراوند باندې کار کوي. او زه ډیلیټ کول غواړم، دا ډیلیټ کولی بیرته نشم. نو دې دپاره موږ راځو، اول نوی لیر اخلو، بیا هغې نه بعد برش ټول باندې کار کوو. برش ټول موږ استعمالوو څه لپاره؟ د دې په ذریعه باندې بعضې خلک چې ویکام ټیبلیټ لري، یعنی ګرافیک ټیبلیټ لري، نو هغوی پې کلیګرافي هم کولی شي د برش په ذریعه، او د دې په ذریعه باندې ډېر ښه پینټینګونه هم کېږي. د برش ټول په ذریعه باندې یو خو موږ داسې کار کولی شو. اوس مثلا زه یو ډیزاین کول غواړم، نو د برش ټول راخلم دې ځای کې، دلته ورته د هارډنس بالکل 0 کوم او سایز د دې وړوکی سایز یې هم غټوم. داسې موږ 2 طریقو نه د دې سایز غټولی شو. یو سایز دې ځای ته چې رایټ کلیک کړئ په دې سکرین باندې، د ښي بټن ووهئ، نو دا وینډو به درته راشي. په دې کې وګورئ، دلته نه تاسو د دې سایز غټولی شئ داسې. او د دې شارټکټ موږ سره دا دی، مثلا یو سړی غواړي چې زه په شارټکټ باندې دا غټول غواړم، هلته تلل مې د لاسه نه کېږي، نو په کیبورډ باندې د پی سره نږدې چې دا کوم ښي طرف ته بریکټې دي، د دې په ذریعه باندې یو باندې وړوکی کېږي او د بل باندې غټېږي د دې سایز. نو زه د دې سایز دومره اخلم او راځم دې ځای کې داسې یو کلیک لګوم. کله کله زموږ ډیزاین کې داسې کلر پکار وي، نو هغه موږ د برش په ذریعه باندې بیا اچو. او بله خبره یاد ساتئ، برش ټول کې چې کوم څومره ځای تاسو ورته انتخاب کړی وي هغه ځای کې، اوس مثلا دومره ځای ورته تاسو انتخاب کړه، داسې رالې دومره ځای ورته وایي چې دې ځای نه بهر کار مه کوه، نو بس دا اوس تاسو دومره ځای ورته فعال کړه، اکټیو هم وکړه، نو اوس چې څه کار کوي هغه په دې کې دننه کېږي. ګورئ اوس دا رنګ اچوم، ګوره او دې کې دننه یې راته اچوي. موږ یو بله طریقه باندې هم د سایز غټولی وړوکی کولی شو. اوس مثلا زه آلټ بټن نیسم او د دې ماوس د ښي طرف ته بټن چې کوم ده دا نیسم او ماوس بره طرف ته وړم، نو ګورې د دې دا هارډنس راته کمی. هارډنس نه مراد څه شی دی؟ مثلا دې ځای کې وګورئ هارډنس دا دی، دا خیال مو کړی یو داسې زیګ کرښه وهل غواړي، نو هغې لپاره دا انتخابېږي چې یعنې هارډنس ورته 0 وي. بالکل هارډنس مطلب کلکوالی او سافټنس مطلب نرموالی، یعنی دې کې د نرمي دی به کې وي او که نه وي، نو 0 یې کم بس بیخي نرم بشي، او که 100% دی که نو 100% به کلک شي. اوس مثلا 100% دی، زه په دې لیکل کوم، ګورئ بالکل سیده کرښه راته وهي. خو که زه دا چېرته بیخي 0 کم، نو ګورئ اوس دې دواړو کې څونه فرق دی، خو نرم کرښه یې راته وهله. داسې کارونو لپاره دا هارډنس موږ استعمالوو. نو هارډنس زیاتولو لپاره موږ آلټ بټن نیسو او د ماوس ښي طرف ته بټن راښکو، بله طرف ته چې نو د دې هارډنس زیاتېږي، چې لاندې طرف ته راځو هارډنس یې کمیږي. او که موږ آلټ ونیسو او ښي بټن ووهو او دې طرف ته راشو، د ښي طرف ته ماوس راوړو، نو ګورئ د دې سایز غټېږي، چې د بل طرف ته راوړم ماوس سایز یې وړوکی کېږي. یو خو فری هینډ کار دی، داسې فری هینډ کار پرې کول غواړئ خو اسانه ده. اوس زه غواړم چې په دې په ذریعه سیده کرښه وهم، بالکل سیده، نو دلته کلیک ولګوه، راشه شفټ سره دلته کلیک کړه، نو بالکل سیده کرښه به درته وهي. بیا اوس دلته راشه، دلته کلیک ولګوه او راشه دې ځای کلیک ولګوه، دلته راځئ به شفټ به دې نیولی ورسره، چې کوم ځای ته کلیک کې دا به درته کرښه ترې جوړوي. شفټ بټنه موږ سره د سټریټنس لپاره کار راکوي. اوس ما شفټ بټن نیولی او زه دا راښکاږم، د کار څومره لاندې ځمه، ګورئ دا به مغه سیده کرښه کې ځي. ګورئ ما ماوس لاندې راوستو، خو دا کرښه مغسې خپل لاین کې روانه کړې ده. د داسې کارونو لپاره موږ برش ټول استعمالوو. موږ خپل برش د دې ځای نه هم جوړولی شو. مثلا زه غواړم چې یو برش ځان ته جوړ کړم، خطاطي پرې کول غواړم، نو دې ځای کې راشئ، ګورئ دا چې کوم داسې سرکلې غوندې جوړې شوي دي، دې په ذریعه باندې تاسو دا ډایرکشن ته دې ورته ښودی شئ. مثلا دا ډایرکشن یې که راته او ټایم داسې دومره نری راته جوړ کړه،
نو سایز د دې ډېر غټ دی، سایز لږ وړوکی کوم. نو اوس ګورئ موږ ته دا د خطاطانو په شانتې برش یې جوړ کړو. نو داسې برش موږ ته جوړ شو. اوس دا ځان سره سیف کول غواړئ نو دلته راشئ ورته وایئ نیو برش پریسیټ یا نیو برش ګروپ. د پریسیټ باندې کلیک کړئ، دې ته نوم ورکړه. اوس مثلا ورته وایم PSO نوم مې ورته ورکړه، اوکې کړه. نو دا ګوره PSO په نوم باندې در سره دا برش جوړ شو. دا ډیلیټ کول غواړئ نو دې ځای نه بیا تاسو دا ډیلیټ کولی شئ، نوم هم ورته بیرته بدلولی شئ. نو اوس راځو دلته کې د دې کنټرولز ګورو. دا خو د دې برش پریسیټ دی، دې ځای نه ګوره موږ دلته نه چینجز کولی شو او دې ځای نه هم برش بدلولی شو. بیا موږ سره دلته کې د موډ دي، د دې برشونو موډز دي. دا څه لپاره استعمالیږي؟ موږ دلته دا بلینډینګ موډز ویلي وو، دا بالکل هماغه شی دی. د دې استعمال تاسو ته اوس ښیم. بیا راځو موږ دلته موږ سره دې ځای کې اوپیسټي ده. دا اوپیسټي څه لپاره استعمالیږي؟ ګورئ اوس مثلا ما دلته کې دا سور برش باندې لیکل وکړه. اوس زه راځم بل دلته د دې اوپیسټي کموم او دلته دا رنګ ورته بدلوم. نو اوس ګورئ موږ سره څه وکړل، موږ هغه لاندینی رنګ هم ښکاري او له پاسه پې دا پاسنی رنګ هم ښکاري. ما په دې اوپیسټي باندې او دې هغه باندې فیل باندې لکه چې مخکې څه ناڅه کار کړی و، دا بالکل مقه شی دی. نو زه بیا موږ سره دې ځای کې دلته یو فلو ده. فلو څه لپاره استعمالیږي؟ فلو هم دغې کار دپاره استعمالیږي لکه څنګه چې موږ د اوپیسټي استعمالو. فلحال دومره ځان تاسو پوه کړئ چې بس تقریبا دا یو شانتې شی دی، فلو او اوپیسټي دواړه. اوس دا بلینډینګ موډز څه لپاره استعمالیږي؟ مثلا ما داسې دومره کار وکړو دلته. اوس راځم د دې دغه ډیزولف کوم چې ډیزولف مې که ګوره اوس موږ ته د دې دواړو منځ کې فرق معلومیږي. ګورئ اوس موږ سره دا دویم لیر چې شو پکسلیټ شو، ګورئ ورته دا پکسلیټ شو. نو داسې کارونو دپاره موږ دا استعمالوو. موږ دا موډ ټول دې ځای کې ویلي دي، کتل غواړئ نو دې نه مخکې کلاسونو کې تاسو بالکل کتلی شئ. د لیر په کلاس کې موږ دا ټول ښه تفصیل سره دا ټول موډز ویلي دي، نو هلته نه تاسو بیا کتلی شئ. انشاءالله په دې باندې به موږ څه ټوټوریال یې جوړو او په هغې کې به ښه تفصیل سره تاسو بیا پوهیږو. امید لرم چې په دې باندې مو ذهن خلاص شوی وي. موږ که خپل یو برش جوړول غواړو هم یې موږ جوړولی شو. اوس مثلا زه پین ټول په ذریعه باندې یو داسې برش جوړول غواړم. مثلا دا یو شیپ مې جوړ کړو، زه غواړم چې د دې نه دې راته برش جوړ کړي، برش کې راته دغه استعمال کړي. دا دواړه یو کومه او اوس راځم ایډیټ ته. ایډیټ کې دلته کې موږ سره دی ډیفاین برش پریسیټ په نوم باندې. ډیفاین برش پریسیټ باندې کلیک لګوم، دې ځای کې ورته نوم ورکوم، مثلا هارټ نوم ورکړو ورته. نو ګورئ موږ سره اوس دا برش شو دلته. دا ګورئ موږ سره دا برش شو، دا موږ استعمالولی شو. دلته دا ډیزولف دی ځکه داسې لګي، نارملی کوي نو بیا به صحیح شي. خو هغه لږ بیا ایډوانس دی، انشاءالله هغه بیا ایډوانس کورس کې وایو. دلته کې دې کې موږ ډېرې آپشن نورې هم کولی شو د دې په ذریعه باندې. د دې دا یو بل نه سکیټر کولی شي داسې ګورئ. اوس ګوره اوس موږ سره دې سایز زه لږ وړوکی کړم. امید لرم چې په دې به مو ذهن خلاص شوی وي. ګرانو کتونکو بس نن ورځ لپاره همدومره کافي، تر څو چې بلې ویډیو کې ملاقات کوو. الله پامان.